السلام علیکم دوستانو. د حس او د ولی الله چې کوم میچ و هغه چا وګټلو، د دوی دواړو چې کومه خطرناکه مقابله وه د هغې باره کې درته تفصیل درکوم، ویډیو در سره هم شریکوم چې د دوی دواړو دغه کوم میچ چې و دا چا وګټلو، ځکه چې په سوشل میډیا باندې ډېر زیات پښتانه د دوی دغه میچ ته په انتظار و چې د دوی دغه میچ به راځي او پښتانه به یې ګوري. نو قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ولی الله او د حس یو ډېره خطرناکه مقابله کېدونکې وه. تاسو دا پوسټر هم کتلی شئ. د حس چې دی دا د عراق سره تعلق ساتي، د کورد فیملی سره تعلق ساتي، او ولی الله چې دی یو افغان پښتون دی. خو ډېر زیات پښتانه چې کوم هغه ولی الله سپورټ کولو، ځکه چې ولی الله پښتون دی. نو په همدې وجه باندې خو داسې خبره ده چې تر اوسه پورې د دوی دواړو ترمنځ چې کوم میچ دی هغه لا شروع شوی نه دی، بلکې داسې ویل کېږي چې نن 11 بجې به د شپې د دوی میچ وي او ټول پښتانه دې ته په تمه دي او وایي چې دا میچ ولی الله وګټي نو پښتانه به بیا سترګې به اوچتې شي. نو دوستانو، دا تاسو ترین اپډیټ و. دې میچ کې به په کروڑونو روپۍ چې دي دا به ګفټینګ کېږي، یعنې ولی الله ته یا حس کوم دا کوردي چې دی دې ته به کېږي. نو تاسو ترین اپډیټ تر همدې ځای و. نور معلومات در سره په بله